اعلی درجه انسان چې په انسانانو کې د هغه نه د خدای په نزد کامل انسان بل نشته چې متقي ورته وایي هغه انسان قرآن د الله پاک د دې قرآن په ذریعه د انسان نه جوړوي خدای پاک زموږ متقیان جوړ رو قرآن شریف په هر نسبت هدایت او رحمت دی که څوک د قرآن علم حاصل کی دا خو لوی رحمت دی که څوک قرآن یاد کی او حفظ یې وکړي دی یو حق ادا که د قرآن شریف او دام یو ډېر لوی نعمت دی ځکه تلاوت ډېر کوي که څوک قرآن شریف په ناظره زده کړي او په ناظره لولي دی یو بل حق دی نو دام یو ډېره خبره ده ډېر لوی ثواب او اجر الله ورکوي او که څوک قرآن شریف هسې راوالی او ښکلي کي یا یو کڅوړ او رومال ولا جوړ کی یا یو الماری ولا جوړ کی معمولی غوندې عزت ولا ورکي قرآن شریف له قرآن شریف اوسه کې د قرآن یو رکوټی آیت ده هغه له پروردګار ډېره لویه مرتبه ورکوي دې امام رازي رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې د بسم الله د فضایلو کې لیکلي یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی بشر حافي د ده مخکنی حالت وایي دا و چې دی شرابي او په کلب کې او په ډمخانه او د شراب او مارکیټ او بازار کې به ټول ژوند تېره پخوا زموږ په دې وطن کې همدا رواج و چې د مشرانو په پټکې په سر و د خامتا ښه مزېدار دروند پټکې به د مشرانو په سر و د سنتو یو د حضور پاک سره یو نسبت او د سنتو یو طریقه وه ښکلې مزېدار پټکې به یې په سر و د دې ټولو مشرانو که هغه به مولیان نه وو پټکي به یې په سر و اوس اکثر زموږ طالبانو ته زه په دوره کې خامخا هم دي طالبانو پټکي په سره دی طالبان غوڅه کې مولیان هم نه په سر او دا ما د خبره نه ده ګوره زموږ د هندوستان صدر دی وزیر اعظم دی منموهن سنگھ سکھ دی سکھ لیکن هغه چرته خپل پګ د سر نه ونه غورځو هر طرف ته چې خپل پګ ورته وي د سر نه چې هغه کم شی ته وکړي مونږ کره په ټي وي نشته تاسو په ټي وي کتلي په اخبارونو کې مونږ ګورو هغه شی خامخا په سر مذهبي نشانې دی دا وایي زمونږ مشر چې کوم زمونږ هغه ګورو نانک ته وي دا د هغه نښه ده دارنګې که تاسو شیعګانو کتل که لوی صدر او وزیر اعظم یې امریکې ته م دي نو هغه خپل مخصوص پټکې یې په سري او هغه توره جوبه هغه نری غوندې جوبه یې چولي ما سره یو شریعت کونسل کې یو لوی شیعه مې دا تاسو ولی چوی وی دا د حضرت علی رضی الله عنه نشان دی ځان علي صاحب ته منسوب کوي او د هغه نښه نه پرېږدي خامخا به سګرټ به څکي او سیی به ږیره به یې والي لیکن دا وایي د هغه نشان دی نو هغه پټکې مخصوص انداز سره د هغې بقول او هغه چغاغ وي نه کولی مونږ سره له دې نه چې دعوه کوو او ټول یې منو او د دستاربندۍ په تقریب کې صفت هم کوو چې حضور پاک مبارک به پټکې په سر او صحابو ته پټکې په سر کړي دي لیکن عمل پې زمونږ نشته مونږ ته د خپل شریعت او د خپل اسلام په دې کې مونږ ځان بل ته ښه نه ګڼو هلکه که پټکې په سر که نو دا به لږه ښه جامه نه ښکاري که د سنت جامه واغوسته ښه به نه لګي که د سنت خوراک هم وکړه نو ښه به نه لګي نو زما وروڼو پټکې په سرول پکار دي علماو طالبانو دپاره دا د حضور پاک مبارک یو طریقه وه هغوی په سر کړې دی او صحابو ته یې والې دی د مشرۍ نښه ده او که د حضور پاک عادت مبارک دی دا طالبان ټوکېږي چې د حضور پاک د مبارک عادت اتباع کول چې هغې یو عادت کم خپل جوړ کړی دی دا هم زمونږ دپاره مستحبه طریقه ده نو پخوا به د مشرانو خبره مې دې پورې کوله دا پټکي وال نو بشر حافي به هم پټکې په سر کړی او دی به ته هغه خپلې شرابخانې ته دی یو خپل رواج و لکه اوس هم د افغانستان په بعض علاقو کې یا بلوچستان کې یا وزیرستان کې خلک ښه مضبوط غټ پټکي وایي دومره په غټ پټکي وایي چې هغه صاحب د هغې هغه کپړه هم یو تان نه ایله د هغوی یو پټکي کېږي نو چې دوی به کله شرابخانې ته ورتنو او یا په عام مجلس کې نه پټکې به یې تړلې و یو ځل په لاره روانو یو د کاغذ راکوټې پورځی وموند ته پورځی یې راوچته کړه چې دې کې څه دي نو په هغې کې لیکلي شوي بسم الله الرحمن الرحیم اکثر زمونږ خلک د دې کاغذونو خیال نه ساتي او په ځمکې وغورځوي په چا د الله نوم وي په چا د قرآن شریف آیت وي په چا د رسول الله مبارک نوم وي دا د هغې بې حرمتي ده ده راوچته کړله یاره په دې خو زما د رب نوم دی د الله او د الله خشته ښکلي دوه صفتونه دي رحمان او رحیم هغې اوسنده صفی کا کاغذ او خوشبو یې پې پورې کړه د انسان وړه له خدای یو عظمت خو راوړ او بیا هغه کاغذ د هغه خپل پټکي په هغه ول کې کېښود
یره الله نوم دې دا خدای سر نه لرکو. نو چې کله شراب خانه ته بتنه پټکی به راواغش دنه خو شراب سکم او نور ګناهونه کوم، نو د شراب خانه دروازه کې میخته به پټکی وېزان کړ. دا الله د دې نوم د احترام د وجه چې دا دنه نوړم. او چې کله به د شراب او د نشې نه برابر شو کور ته بته پټکی به راواغشت او بیا به په سر د پاسه کېښو. دغه ځای چې کوم لوی عالم و د دغه وطن او نیک سړی رب العالمین په خوب کې ولیدو. الله سړی په خوب کې ویني دا الله یو تجلی. رب العالمین په خوب کې وته فرمایي چې لاړ شه او په بشر حافظ ما سلام وایه. دا سړی را پاسې د 2 رکعاته نفل وکړو، سوچ یې وکړو چې خدای او بشر حافظ خو زمونږ د کلي او د وطن هغه ګنده‌باز سړی دی، هغه شرابي انسان دی، دا نه معلومېږي دا څوک بل سړی دی. بیا خوب ولید او په کلي کې په وطن کې تپوس وکړو چې یاره د بشر حافظ په نوم بل څوک شته که نشته؟ ټول ورته وایي چې نه زمونږ په علاقه او په کلي کې همدغه یو کس دی. ظاهره څه چل به یې کړي نو بعضې وخت کې رب العالمین د انسان نه په یو رکوټې لږه نیکۍ راضي شي او خوشحاله شي او الله د هغه په ګناهونو د عفو قلم راکوي. الله خو بادشاه دی، معمولي څیز باندې رضا شي. نو ورغې کور یې تپوس وکړو، ویې خو تللی دی کلب ته د شراب خانې مارکیټ ته، راشه د الله سوال جواب دی ملته ورپسې ځم. ورپسې لاړ چې لاړ د شراب خانې چې کوم څوکیدار و د هغه نه یې تپوس وکړو بشر راغلی دی؟ وی او ورشه ورته اواز کا او زما نوم ورته واخله چې فلانکي مولوي صاحب دې غواړم. وی صاحب خو په شرابو کې نشه پروت دی، خدای دې موږ د دې پلیت څیز نه وساتي. شراب خطرناک شی دی او ګنده شی دی. وی په نشه کې پروت دی، ورشه غوږ کې ورته ووایه. دی چې څنګه ورغی بشر ته په غوږ کې ووایي چې صاحب زمونږ د کلي فلانکي مولانا صاحب فلانکي نیک سړی راغلی دی، بس د هغه په زړه تیاره شوی دی جوړ د اسرائیل علیه السلام راغلی دی او قصه مې جوړ بس ګډه وډه ده، بوزي مې په بل طرف هغه هیبت ته وجې نه هغه نشه تښتېدلی او په هوش کې راغلی دی. چې په هوش کې راغی په منډه دروازې له راغی او ده سره سلام دی سلام علیکم څنګه تاسو راغلی یې صاحب؟ ما سره هم کار دی. یو تعالی مې یو سوال جواب راوړی. وایه صاحب څه خدمت دی؟ وی ما رب العالمین 3 ځله په خوب کې لیدلی دی او هر ځل راته فرمایي چې ورشه په بشر زما سلام ووایه. دا راته ووایه چې کیسه څه عمل دې کړی چې پروردګار په تا سلام وایي؟ چې دا خبره اورېدلې ده په زړه یو درد راغلی دی، پټکی را په سر کړی دی د شراب خانې نه راوتی دی. وی حضرت لاول خلاص راکړه ستا په دې لاس بیعت کوم، نن نه پس زما د نیمې ګناه نه توبه ده، بس نه به شراب څکم نه به نوره بدعملي کوم چې څه مې کړي دي خدای دې راته معاف کړي. ښه زه دومره شوم چې پروردګار په ما سلام بلېږي. ورې رونو د الله د نعمت مونږ قدر او شکریا ادا نه کړل، مونږ ته الله ایمان را نصیب، مونږ خدای پاک د مسلمان مور او پلار نه پیدا کړ، مونږ له خدای توفیق راکړه مانځه ته ودرېږو. او ډېر مسلمانانو له الله دا توفیق هم ورکړي چې ګیرې پې پرېښود، د ګیرې د ساتلو توفیق یې ورکړ. ډېرو مسلمانانو له الله دا توفیق ورکړي چې بچي حافظان کړي. ډېرو مسلمانانو له الله دا توفیق ورکړي چې د بیت الله حج هم ورنصیب. چا له خدای مال ورکړه زکات خیرات هم کوي، خو په زړه کې مونږ د الله قدر بیا ونه کړو، د الله د دغه نعمتونو مونږ هېڅ شکریا ادا نه کړو. قدم چې اخلو الله خفه کوو، قدم چې اخلو مونږ الله خوشحاله نه کړو. منځم رسم په مانځه ولاړ وي الله اکبر هم نی ویلې چې په زړه دا سوچي چې کله به سلام وګورو چې بسترې له یا ګپ شپ له پلانکي دوستانو رسم شو رسم. وی باس دا په ما خو د الله خصوصي نعمت، الله زما نوم غشتی دی او په مې سلام ویلی دی، بس زما د ګناهونو توبه. دا خو الله ما سره ډېره لویه مینه وکړه، الله ما سره د خپل محبت ډېر لوی اظهار وکړو. الله خو سلام چې څوک پچاوي خدا خو د مینې خبره ده که نه، دا خو یې خوښي زړه ته یې نږدې وي. دا خو زه الله ځان ته ډېر نږدې ګڼم، ډېر نږدې مې ځان ته ګڼي چې په ما سلام وایي مخلوق کې خو دنیا خلک. بس صاحب زما توبه ده. عالم ورته وایي چې صاحب دا خو ستا د الله معامله ده، ټیک ته الله پتا زما په واسطه سلام وایي او تا د هغې شکریا ادا کړه او دا دې سوچ وکړه چې د الله ما سره مینه ده، زه ور سره مینه ساتم د ګناه نه توبه. دا خو درست طرف خو څه عمل خو راته وښایه. صاحب نه مې مونځ شته، نه مې روژه شته، نه مې خیر خیرات صدقه شته، نه مې د نیکۍ څه کار شته، دغه شرابخانه ده او کور دی او راځم او دغه شرابونه څکم او دا ګناهونه کوم. وایي څه به دې کړي؟ یاره یو کار مې کړی دی په زندګۍ کې، مې یو کار کړی دی. په لاره تلم او بسم الله الرحمن الرحیم د قرآن شریف یو آیت دی، د شافعي صاحب په نیت باندې د هر صورت جز دی
او زمون پنیز د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پنیز د قرآن شریف یو آیت دی. دا مې راوچت که د خدای نوم په ځمکه پروت دی او د الله د هغه نوم احترام مې وکړ، خوشبویي مې پې پورې کړه، په دا پټکي په اول کې دننه مې پروت دی، او چې کله شرابخانې ته ځم د عزت کوم چې بار ایږدم، او چې واپس راځم نو بیا په سر وم. دقه د قرآن شریف د دغه آیات او د الله د نوم دا قدر مې کړی دی. عالم ورته وم دقه یې وجه ده چې پروردګار په تا سلام علیکم. دا یو آیات ده د الله د نوم. قرآن خو د الله د نومونو نه ډک دی.